سلامونه دوستانو، د حسابي اکاونټ هیر شوی پین کوډ دوستانو څنګه بدل کو، په کومه طریقه دوستانو موږ تاسو بدلولی شو. حسابي راخلاصه کې یو سیټینګ برخې ته راشئ. په سیټینګ برخه کې دوستانو تاسو به لږ داسې لاندې پکې راشئ په دغه سیټینګ برخه کې دوستانو. نو په دغه ځای کې موږ ستاسو ته ریسیټ پین دوستانو راځي او د ترڅنګ چینج پین راځي او موږ تاسو څخه مثلا کوډ هیر شوی دی دوستانو، د حسابي کوم پین کوډ چې دی نو هغه به موږ څنګه دوستانو په دې کې بدلو. دغه ویډیو کې مکمله طریقه درته ښیم دوستانو. ویډیو چیرې مه سکیپ کوئ، تر پایه راسره وګورئ. نو دوستانو کله چې تاسو نه حسابی کې پین کوډ غلط شوی وي دوستانو، درنه هیر وي، تاسو نه بیا له دې نه پیسې لیږلی شئ، نه ویډرا ترې کولی شئ، هېڅ هم دوستانو نشئ پرې کولی، ځکه چې تاسو کله هلته پیسې لیږئ یا څه کوئ، تاسو نه هلته دوستانو پین کوډ غواړئ، تاسو بیلانس هم نشئ اپډیټ کولی دوستانو. نو هغه تاسو حسابی ته پیسې چېرته لګوئ او ته څنګه کیش آوټ یې کوئ یا بانک اکاونټ وي، همداشانتې نورو دوستانو وي د ای حواله وي دوستانو، همداشانتې نوره څه پکې کوئ. د پین کوډ نه بغیر دوستانو هېڅ هم پکې نه کېږي، ځکه چې پین کوډ ډېر زیات مهم دی په حسابی اکاونټ کې. نو حتما مو تاسو حسابی اکاونټ سره دومره بلدتیا لرئ چې په دې کې موږ تاسو کولی شو د برق بلونه ادا کړو دوستانو، ترڅنګ ایزي لوډ وکړو نورو سیم کارتونو ته دوستانو. نو حسابی کې دوستانو موږ تاسو اوس څنګه کولی شو هغه پین کوډ ریسیټ کړو تر څو موږ ته یو نوی پین کوډ دوستانو پیدا شي او موږ هغه نوی پین کوډ باندې دوستانو کار وکړو. نو دغه طریقه دوستانو مکمله تاسو ته په دغه ویډیو کې درخوایم. ویډیو تاسو دوستانو مه سکیپ کوئ. سیټینګ برخې ته چې کومه لاړ شئ دوستانو، دلته ریسیټ پین باندې چې تاسو کله کلیک واخلئ په دې کې تاسو دوه اپشن دوستانو راځي. لومړی راځم دوستانو او په دغه دوستانو تاسو لومړی به خپل یو تصویر دننه غواړئ دوستانو او هغه به ورکړئ. ترڅنګ دغه تصویر مو چې کله دوستانو تاسو ورکړ په لومړي اپشن کې، نو او دوهم که دوستانو موږ تاسو نه هغه تذکره غواړئ، الکترونیکي تذکره دوستانو راځو. د الکترونیکي تذکرې هغه لومړی مخ به دوستانو تاسو راواخلئ. کله چې هغه لومړی مخ راواخیستل او کوم باندې چې تاسو تصویر یې په الکترونیکي تذکره کې دوستانو هغه به داسې ورته سم برابر کړئ او ترڅنګ یو دغه عکس به ترې واخلئ او کله مو چې دوستانو عکس ترې واخیستلو نو هلته به دوستانو موږ تاسو بیا عکس ورته کرپ کوو. خو زه راځم دغه تصویر دوستانو له حسابی کې هلته ترې اخلم او راځم دوستانو په دغه فلشینګ باندې دوستانو چې کلیک کړل تاسو ورته واخلئ. نو په دې کې دوستانو تاسو دغه تصویر اخیستلی شي. تاسو تصویر موبایل دوستانو ورته مکمل برابر کړئ، هلته فلش هم کولی شئ، د موبایل پې ولګوئ. راځو کنټینیو دوستانو په دې باندې کلیک ورته اخلو او دغه ورته کرپ کوو دوستانو تر څو دغه داسې برابر شي ورسره. کله هم دوستانو دغه ورته برابر کړو دوستانو موږ تاسو راځو د بیک شاته اړخ چې کوم دی دوستانو هغه هم د دغه د کار دوستانو اخلو او دغه هم موږ تاسو ورته کرپ کوو دوستانو. نو دغه ما ورته کرپ کړ، نو لږ څه دوستانو دغه داسې سم برابروو تر څو دغه مکمل کرپ شي. ښه راځو موږ تاسو هر څه دوستانو ورته ورکړ او کنټینیو باندې کلیک ورته اخلو. کله مو چې په کنټینیو کلیک دوستانو واخیستلو دلته دوستانو موږ تاسو هغه پروسه چې دی کومه بریالیتوب سره دوستانو ترسره شي. دوی سپورټ ټیم چې کوم دی هغه دغه یو ځل چیک کوي او اوس پینډینګ حالات کې دوستانو موږ ته دوی بیرته دوستانو یو میسیج راکوي. نو کله دوستانو موږ ته میسیج راشي تاسو دغه ته کتلی شئ. یو څو دقیقې وروسته موږ ته میسیج دوستانو راکړلو، تاسو کتلی شئ یور پین کوډ هاز بین ریسیټ دوستانو سکسسفل اوپن دی اپ دوستانو. وایي تاسو حسابي اکاونټ راخلاص کړئ، ستاسو پین کوډ دوستانو ریسیټ شوی دی. هغه میسیج باندې به کلیک ورته واخلئ. کله چې هغه میسیج باندې کلیک ورته واخلئ اوس نو ماتې کړئ، ستاسو هغه حسابي راخلاصېږي دوستانو او موږ تاسو هغه نوی پین کوډ دوستانو که ښه نیو پین او ترڅنګ کنفرم پین دوستانو راځو مثلا نوی پین ورکوو او پین کوډ او د ترڅنګ هغه دوه مخه نه کم دوستانو هغه ما کنفرم کوو دوستانو. نو زه راځم یو دوستانو یو ځلې دغه کوډ ورکوم. ښه نو کله هم تاسو نوی کوډ هم ورکړی او همغه کوډ مو بېرته دوستانو په لاندې خانه کې ورته تکرار کړو. نو زه راځم دوستانو دغه کوډ ورته ورکوم تر څو دغه موږ نه بیا دوستانو هیر نه شي او دغه موږ سره یاد وي یا تاسو سکرین شاټ ترې واخلئ دوستانو په موبایل کې. نو کله هم دوستانو په پورته خانه کې نیو پین ورکړ او په دغه لاندې خانه کې مو کنفرم همغه پین دوستانو دوباره به دا دوهمه خانه کې ورکړ. نو بیا به راشئ په کنټینیو آپشن به تاسو دوستانو کلیک ورته واخلئ. د تاسو کوډ چې دی هغه به دوستانو بالکل بریالیتوب سره دوستانو چینج شي او بدل به شي. تاسو به هغه کوډ چې دی هغه دوستانو ترلاسه کوئ نوی. نو بیا دوستانو نوی کوډ تاسو نه به هېڅکله هیر نه شي، ځکه چې بیا به تاسو بار بار هڅه کوئ او دغه طریقه دوستانو بیا تاسو پین کوډ بدلولی شئ. نو دوستانو دغه د زموږ پین کوډ بالکل وربدل کو. موږ اوس کولی شو له دې نه پیسې هم دوستانو ولیږو، بیلانس هم پکې اپډیټ کو، هر څه دوستانو په دې کې کولی شو ځکه چې حسابي اکاونټ پین کوډ دوستانو موږ بدل کړه. تاسو کتلی شئ موږ بیلانس هم اپډیټ کولی شو. دغه اپډیټ بیلانس باندې چې کلیک واخلئ او کوډ ورکړئ ستاسو سره
بیلانس دوستانو اپډیټ کېږي. تر بیا ښه وخته او ښې شپې.